پانور د آیاتو باندې خستا مکړه نړۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې پشپا او رزوی مل را سارا را پکر دیگارا دا نور وړانګې سپېدشي د پزړو باندې غفارا غوټه غوټه ګلان لا ری لفظونو کې بادارا نو ځکه معطرا د سینا مل انوارا د شپې د مخلوقاتو زمزمې وي او سلګۍ په نور د آیاتو باندې خستا مکړه نړۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې قاری د ترنم په مقامونو کې غږیږي سامعي اوریدو تا په هر لفظ مضبوطیږي ځوانان د سپینګیري تل زړه ورته خوښیږي د هر عاشق په زړه با د شغلې تل ځلېږي رحمت مغفرت او هم نور د آزادۍ په نور د آیاتو باندې خستا مکړه نړۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې تهجد کې ختميږي په عزت سره قرآن مو برخه مو دلتا برکت سره قرآن مو کړه جوړ زندگی مو په الفت سره قرآن مو نعمت سره قرآن مو هدایت سره قرآن مو دنیا په عقبہ کې را کبیرت شاهي په نور د آیاتو باندې خستا مکړه نړۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمې د ګل پر پاڼو لیک مکلام ز پسرو زارو قرآن رات رنگین دی لیاقوت ملغلارو چی رنگ میں شید زړشی
شپ تور معطرو باور وکړه جهانا بزما پدې خبرو ساقي بدا قرآن بل څراغ د پیړۍ پانور د آیاتو باندې خستا مکړه نړۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمۍ کلام دی او کتاب دی رهنما د تورګمۍ